د اوښکو سره ژړل د لویو ناروغیو څخه د مخنیوي لامل کیږي. اکثرا ژړا د ضعف په توګه تعبیر کیږي او ویل کیږي چې دا یوه منفي انګیزه ده چې ډیر ژړل د انسان لپاره ښه نه دي. خو آیا تاسې په دې پوهیږئ چې ژړل د انسان روغتیا لپاره څومره ګټور دي؟ متخصصین وایي چې په اونۍ کې لږ تر لږه یو ځل خلاص ژړل، یعنی داسې ژړا چې له سترګو اوښکې وبهیږي، ذهني وړتیا ښه کوي. متخصصینو د اوښکو دا وړاندیز کړی او وایي چې د دې ژړا پایله مو د ذهني ارامتیا لامل کیږي. جاپان کې د یوې ترسره شوې څېړنې پایلې ښیي چې د بالغو او نابالغو افرادو لپاره هره اونۍ داسې ژړل پکار دي چې له سترګو ورسره اوښکې وبهیږي. په دې سره د زده کوونکو او سخت ذهني فعالیت کوونکو افرادو ذهني فشار هم کمیږي. څېړونکي او رواني ډاکټران وایي چې ذهني ناروغان د ژړا لپاره له احساساتي فلمونو کار اخیستلی شي، ځکه چې ژړا د زړه په سپکولو کې مرسته کوي. همداراز د اندېښنو او غمونو سره په مبارزه کې هم مرسته کولی شي. متخصصین وایي چې اوښکې واقعاً سترګو او د سترګو پردو ته رطوبت چمتو کوي چې د انسان لید ورسره پیاوړی کیږي.